پکار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو غواړي همت ورونو. د پوهنې وزارت د 1403 ښوونیز کال د لیندۍ میاشتې مهم فعالیتونه. د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنیز وضعیت ارزونې په موخه خوست، هلمند، نیمروز او کندهار ولایتونو ته رسمي سفرونه وکړل او د یادو ولایتونو له والیانو، پوهنې رئیسانو، علما کرامو او قومي مخورو سره یې وکتل. په دې کتنو کې د پوهنې وزارت سرپرست د پوهنې ریاستونو د کړنو او لاسته راوړنو د ستاینې ترڅنګ د شته ننګونو په حل کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان اسلامي امارت د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هدایت پر اساس د هیواد لرو پرتو او محرومو سیمو ته د ښوونیزو مرکزونو د پراخولو په موخه د پوهنې وزارت له لوري د پکتیکا ولایت په 5 سرحدي ولسوالیو وازخه، اړمې، تروې، برمل او شکیم کې د یوې مدرسې او 9 بابه ښوونځیو د ودانیو بنسټ ډبرې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کېښودل شوې. د چین هیواد سفیر د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید او د ځینو مرکزي ادارو له رئیسانو سره وکتل. د دې کتنې په ترڅ کې د دواړو لوریو ترمنځ د پوهنیز نظام په تړاو هر اړخیزې خبرې وشوې. د چین هیواد سفیر د اسلامي امارت د لاسته راوړنو په تړاو خوښي څرګنده او د پوهنې په برخه کې د مرستو د دوام ترڅنګ زیاته کړه چې د افغانستان له پوهنیز نظام څخه په کلکه ملاتړ کوي. د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق او ورسره مل پلاوي غزنی ولایت ته د رسمي سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د کیمیا خصوصي او د قرهباغ ولسوالۍ په سلطان محمود ښوونځیو کې د معیاري ازموینو ازمایښتي پروسه پرانیسته چې ورسره سم په 4 نورو ولایتونو بلخ، پروان، هرات او خوست کې هم دغه لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزارت د راتلونکي 1404 لمریز کال لپاره د وړاندیز شوې بودیجې د طرحې په تړاو مشورتي غونډه د یاد وزارت د تشکیلاتي جوړښت په راتلونکي کال کې د اداري او تدریسي تخنیکي توکو پیرودلو، د لیلیه مدارسو د لګښتونو، د اداري او تحصیلي بنسټونو د ترمیماتي پروژو د تطبیق او نورو احتمالي لګښتونو په اړه جوړه شوه. د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید په داسې حال کې چې د یاد وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج مولوي شهاب الدین ثاقب او د خصوصي تعلیمي مرکزونو د فعالیتونو مقررې د تعدیل کمیسیون تخنیکي غړي هم حاضر وو. د خصوصي ښوونځیو له مؤسسینو او مدیرانو سره په کتنه کې د مقررې د تعدیل د محوریت په اړه مفصلې خبرې وکړي. د پوهنې وزارت د خدماتو او د ودانیو ملکیتونو د ساتنې او مراقبت رئیس په مشرۍ پلاوي، پنجشیر، نورستان، بامیان، کاپیسا او لغمان ولایتونو ته رسمي سفرونه وکړل. د یادو سفرونو موخه د 1403 ښوونیز کال اړوند د پوهنې بودیجې د مصرف ارزونه، د تدارکاتي پروژو د پاتې اسنادو او حوالو، د مدارسو د نویو لارښودونو برابرولو، د ښوونکو د تدریسي ساعتونو تنظیمول، د ښوونکو د پورونو د صندوق پرانیستل، د کار او املاکو په برخه کې د بیا رغونې او ساختماني پروژو وضعیت لنږدې څېړل بلل شوي. د پوهنې وزارت خدماتو رئیس له لوري د یاد وزارت د ولایتونو پوهنې ریاستونو خدماتي کارکوونکو د مسلکي وړتیاو لوړولو په موخه 3 ورځنی ښوونیز ورکشاپ دایر شو. د یاد ورکشاپ په ترڅ کې به د خدماتو ریاست اړوند د ولایتونو 150 تنو کارکوونکو ته په معیاري ډول د پلان جوړونې، ارزونې، حسن سلوک، اداره، مدیریت، همغږۍ او په معیاري ډول د راپور جوړولو په برخه کې روزنه ورکړل شي. د پوهنې وزارت خیریه بنسټونو او معارف دوسته خلکو په مالی ملاتړ د 20.1 میلیون افغانیو په لګښت د کابل ښار، لوګر، پکتیکا، بلخ، غزني او فاریاب ولایتونو کې د 10 بابه ښوونځیو رغنیزې پروژې بشپړې، د یو باب ښوونځي او یوې مدرسې لپاره ودانۍ جوړې او 3 مدرسو لپاره د ودانیو بنسټ ډبرې کېښودل شوې. پوهنې وزارت د یو همکار بنسټ په مالی ملاتړ د $350,000 په ارزښت د کندهار ښار سربیره په 5 ولسوالیو کې د 10 بابه ښوونځیو د بیا رغونې چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل کړي. پوهنې وزارت د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 بابه ښوونځیو د رغونې او ترمیم چارې د 309 میلیونه افغانیو په لګښت سره روانې کړي دي. د یادو ښوونځیو له جملې څخه د 25 بابه ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو چارې 85% پرمخ تللي چې لګښت یې د پوهنې په برخه کې د یوې همکارۍ ادارې لخوا تمویل کیږي. همدارنګه د دغه ولایت د 19 بابه نورو ښوونځیو د ودانیو ترمیم چارې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت روانې دي. دغه راز د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د غزنی ولایت د معارف دوسته خلکو له لوري د ترمیم په چارو کې ټول 50 میلیونه افغانۍ مرستې شوې دي. یاد دی چې د پوهنې مینوالو د ښوونځي او مدرسو لپاره د ودانیو جوړولو په موخه 80 جریبه ځمکه پوهنې وزارت ته وقف کړې ده. د پوهنې وزارت له لوري د لوګر ولایت مرکز او ولسوالۍ کې د شاوخوا 155 میلیونه افغانیو په لګښت د 14 بابه ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې د بشپړېدو په حال کې دي او په راتلونکي یوه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند ولایت په بیتون عالي لیسه کې د 300,000 افغانیو په لګښت د یو محراب جومات بنسټ ډبره د یاد ولایت پوهنې مسؤلینو په حضور کې
کېښودل شو. د کابل ښار پوهنې ریاست اړوند د اتمې ناحیې اړوندو رسمي او خصوصي ښوونځیو د شاوخوا 3,000 تنو زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې کتاب رقابتي ازموینه د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې پیل شو. د پوهنې وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو ریاست لخوا په کابل کې له 240 تنو او په پنجشیر ولایت کې له 380 تنو نمایندانو څخه د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. د پکتیکا ولایت پوهنې ریاست د مرکز په شمول 25 ولسوالیو د پوهنې امریتونو ته د 3.9 میلیونه افغانۍ په ارزښت یو شمېر دفتري او درسي توکي ولېږل. د پوهنې وزارت له لوري د کندوز ولایت پوهنې ریاست کې د شمال زون ولایتونو د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا 543 تنو علمي غړو لپاره د افکارو روښنایي ښوونیز او لارښود پروګرام تر عنوان لاندې 4 ورځنی ورکشاپ دایر شو. پوهنې وزارت د ولایت ګران ولسوالۍ اړوند د پوهنې امریت اداري ودانۍ د 1 میلیون افغانیو په لګښت جوړه او د مسؤلینو حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پوهنې امریت دغه ودانۍ 4 اداري خونې او یوه د غونډې تالار لري چې لګښت یې د یادې ولسوالۍ د معرف دوسته خلکو لخوا ورکړل شوی دی. د روزګان او لوګر ولایتونو 2 تنو معرف دوسته شخصیتونو له لوري د 4.5 جریبه شخصي ځمکه د یوې مدرسې او یو ښوونځي لپاره د 1 میلیون او 130,000 افغانیو په ارزښت وقف کړه. د پوهنې وزارت اسلامي زده کړو معینیت د پلاوي تر څارنې او د طرحه شوي پروګرام پر بنسټ د کندهار، زابل، ارزګان او هلمند ولایتونو پوهنې ریاستونو په همغږۍ د یادو 4 ولایتونو د دارالحفاظونو او مدرسو د طالب العلمانو ترمنځ د قرآن کریم د حفظ او حسن قرأت سیالۍ پیل کړې. پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې د یوې همکارې ادارې په مرسته د هلمند، پکتیکا، نیمروز او نورستان ولایتونو کې 960 تنو ښوونکو ته د مسلکي وړتیاو لوړولو سیمینارونه دایر کړل. او د تېرې میاشتې وروستی خبر همدا چې د پوهنې وزارت د بامیان ولایت په مرکز کې د یوې سترې غونډې پر مهال هغه 55 تنه نوښتګر زده کوونکي چې د خپلو زده کړو په بهیر کې علمي نوښتونه او زیات خلاقیت ښودلی وو په نغدي ډالۍ سره وویاړل.